بسم الله الرحمن الرحیم. د فاست فوکس د صرافي سافټویر سراب سافت د زده کړو د ویډیوګانو اولینه ویډیو ده. څنګه کولای شو چې ډیټابیس خپل د کار لپاره په اولین شکل باندې عیارسازي کړو او د کار لپاره استفاده کړو. کله چې تاسو ډیټابیس قرارداد وکړئ او فاست فوکس کمپنی تاسو ته تاسو سرور هاستینګ درته واخلي او ډیټابیس درته فعال کړئ، نو کله چې تاسو ډیټابیس را داخل سي یوزر پاسورډ به ورته ورکړئ. هغه لینک تاسو سره شرکت شریکوي، نو کله چې یوزر پاسورډ ورته ورکړئ او داخل سي تاسو به دغه صفحه په اول سر کې په مخه راسي. که چېرته ژبه فارسي وه یا دري وه نو په دې شکل باندې به درته راسي، نو تاسو بیا دلته په دغه فارسي باندې کلیک وکړئ او دا به پښتو ته واوړي. که مو غوښتل چې انګلیسي وکاروئ نو بیا پر انګلیسي باندې ژبه کلیک وکړئ. هر ژبې سره چې تاسو راحته واست په هغه ژبه یې تاسو کارولی سئ. زموږ ډیټابیس چې دی هغه درې ژبې لري او زده کړیزې ویډیوګانې په دري ژبه یا فارسي ژبه کې هم موجود دي او په پښتو کې هم. ښه، دا چې د پښتو لپاره زموږ ویډیوګانې اولینه ویډیو ده، نو راځو په پښتو کې به شروع وکړو. ښه، د هر څه له مخه چې کله تاسو ډیټابیس واخلئ نو اول به راسي دلته د سیستم تنظیمات منیو ته به راسي او دلته به د نمایندګۍ پر تنظیم باندې به کلیک وکړئ او بیا به همدغه قلم به دلته کلیک کړئ تر څو وکولی سئ دلته تاسې دغه نوم چې دی دلته به ورکړئ فرضاً احمدي برادران شرکت یا شرکت په سر کې لیکلی دی. ادرس به ورته ولیکئ، په دې ځای کې خپله یوه شمېره، دوهمه شمېره، درېیمه شمېره، د صرافي لوګو دا چې مو ورته انتخاب کړل او بیا به پر ثبت پر بټن باندې به کلیک وکړئ. دا کار خلاص شو. نو زموږ او ستاسو ډیټابیس چې دی هغه زموږ خپل د صرافي ونامه ته راواوښتی. مخکې نوم نه درلودی، اوس ته دې رالي احمدي برادران. ښه، په دوهم قدم کې څه کار کول پکار دی؟ په دوهم قدم کې موږ او تاسو راځو هغه خپل سهمداران ثبتوو. نو د دې لپاره باید اول د وار موږ دلته راسو حسابداري منیو ته راغلو او دلته به هم موږ او تاسو پر سرمایه باندې کلیک وکړو. پر سرمایه چې مو کلیک وکړئ بیا به دلته پر نوی سهم باندې به کلیک وکړو تر څو موږ هغه سهمونه ثبت کړو. کټګوري کې به چې ورته انتخاب کړو شیر کاپیټل او دلته به کرنسي ورته انتخاب کړو چې افغاني ده او مبلغ یې څو دی. تاسې خو مثلا 10 میلیونه افغاني ثبتوئ. قانون پر اساس باندې فعلا 10 میلیونه افغاني دي. که چیرې دغه 10 میلیونه افغاني هغه اضافه کیږي قانون کې کوم تفاوت راځي نو بیا تاسو کولی شئ چې هغه سرمایه د قانون مطابق د شرایطو د افغانستان بانک مطابق په هغه اندازه باندې سرمایه ثبت کړئ کوم چې هلته غوښتې وي. نو موږ راځو مثلا موږ دلته 10 میلیونه افغاني تفصیل کې به ورسره ولیکو. مثلا سهمی سلفي صدی احمد. که چیرې تاسې سهامداران 2 نفره درلودله نو د یوه سهم مثلا که چیرې 50 وي نو بیا به 15 میلیونه افغاني به د هر نفر د جلا جلا حساب کوي. دلته به ولیکئ چې سهمي 50% احمد 300. دلته بیا موږ تاسو 50% ولیکو. که چیرې بالفرض د احمد سهم 60 میلیونه وي، د محمود د 10 میلیونه وي، په دغه شکل دلته به بیا تاسو 60 میلیونه ولیکئ. هلته به بیا تاسو ته ولیکئ چې سهمي 60 میلیون فیصدي احمد یا محمود. هغه تفصیل په تاسو اړه لري چې هر کوم شرح لیکي. خدای موږ یو مثال ولیکئ. نو را بسو موږ هغه 100 میلیونه ثبت کوي. 15 میلیونه مو هغه ثبت کړي. 15 میلیونه به هم موږ او تاسې نورې ثبت کړو کرنسي افغاني او دلته به ورته ولیکو چې فرضاً سهمي 50% اسد الله. دا مو ورته ولیکو. ښه، زموږ او ستاسو د سهمونو کار هم خلاص شو. را بسو مالي صورت حساب ته او دلته موږ او تاسو بیلانس شیټ ګورو. زموږ او تاسې دا کار هم د خلاص شو. ښه، په بل قدم کې موږ څه کوو؟ په بل قدم کې خو موږ او تاسو راځو شتمنیانې رسوو. نو شتمنۍ بالفرض شتمني رسو د طلبات چې کوم د افغانستان بانک سره موږ خپل تضمینات چې هغه ثبتوو. نو بیا راځو دلته حسابداري منیو ته راځو او بیا هم دلته پر سرمایه باندې کلیک کوو. صحیح شو. موږ د فعلا لپاره بالفرض د قوانینو مطابق 3 میلیونه افغاني د افغانستان بانک سره موږ تاسو ایږدو. صحیح شو.
دا به ثبت کړو. برای طلبات بالای د افغانستان بانک څومره پیسې دي؟ 3 میلیونه افغانۍ دي. دا هم راوړو سهم ته، ځکه موږ او تاسو 10 میلیونه افغانۍ خو هغه پیسې وي چې موږ او تاسو کاروبار به کوو، خپل په صرافي کېږدو. خو دغه 3 میلیونه افغانۍ چې دي دا خو هغه پیسې دي کوم چې موږ د افغانستان بانک سره ایږدو، سیاست تضمین هلته ایږدو. ښه، زموږ بیلانس شیټ په اوس ته موږ ته راکړي چې 33 میلیونه افغانۍ موږ او تاسو سره وړي دي. ښه، په بل قدم کې موږ څه کوو؟ حسابداري منیو ته راځو او دلته پر شتمني باندې کلیک کوو. شتمني چې مو کله کلیک کړله دلته به پر نوي باندې کلیک وکړو. دلته به نوم ورته ورکړو مثلا طلبات بالای د افغانستان بانک. نوعیت چې دی جاري شتمني ده. کومه کټګوري؟ دلته به طلب پر افغانستان بانک. په کومه کرنسي؟ افغانۍ. څومره پیسې؟ 3 میلیونه افغانۍ. دلته به هم موږ دا پیسې ورکړې دي. سیسو تفصیل کې به ورسره ولیکو چې طلبات بالای د افغانستان بانک. دلته به موږ چې ولیکو پیسې مو ورکړې دي بلې وه. ښه، را بس موږ دلته بیلانس شیټ به وګورو. دا دې دلته راغله 30 میلیونه افغانۍ زموږ سره خپل سهمونه پاتې سوله او 3 میلیونه افغانۍ زموږ د چیرې لاړلې پر افغانستان بانک باندې چې زموږ طلب دی یا زموږ تضمین دی. دا زموږ بیلانس شیټ ته راغلی. په بل قدم کې موږ تاسو څه کوو؟ ثابته شتمني شتمنیانې رسوو. د شتمنۍ لپاره به موږ او تاسو پر دوهمه ویډیو کې کار وکړو.